داسې انسانان تیر شوي دي. خدای پاک ورته ډېر ښه لیدل ورکړي دي. لکه یو پکې هغه فلسفي دی علي ابن سینا. استادانو موږ ته وی ما نه دي لیدلي، خو استاز نه مې اورېدلې چې د قوت باصره دومره قوي وه چې دنیا ورته حیرانه وه. دا د یو بادشاه سره په بنګله کې په یو دفتر کې اوسېده. یو ورځ بادشاه په دې کوټه کې او په دې بنګله کې ګرځېده. ابن سینا ورته ووی کوم شی ګورې؟ نو هغه ورته وی ما سره یو دوربین دی او هغه ډېر لرې فاصله کې شیونه معلوموي. نو یو بادشاه راته د فلاني وطن ویلي دي چې زه ستا مېلمه کېږم. نو هغې دپاره زه دوربین راخلم چې څو نفره راځي او کوم ځای کې را روان دي. علي ابن سینا ورته ووی بادشاه صاحب ستا دوربین څومره وخت کې کار کوي، څومره فاصله کې کار کوي؟ هغه ورته وی زما دوربین خو 12 یا 13 میله کار کوي. ورته وی که د دې دپاره راخلې نو بیا مه راخله، ما ته الله تعالی دومره تیزې سترګې راکړي دي چې رفتار د دې نه ډېر دی. ابن سینا صاحب منارې ته وخته، ابرش ته وخته او د بادشاه په طرف چې کوم مېلمه و د هغې په طرف را روان و، په هغې طرف یې وکته کوم طرف چې بادشاه را روان و. ورته وی صاحب مېلمانه دې را روان دي. وی څو نفره دي؟ ورته وی 300 نفره ورسره دي او یو بادشاه دی. وی څنګه دې معلوم کړه چې 300 نفره دي؟ ورته وی صاحب 10 صفونه دي، 10 قطاره دي او په هر قطار کې 13 نفره دي. نو 13 ته چې په 10 کې ضرب ورکې نو 300 ته جوړېږي. نو 300 نفره دي او بادشاه مخکې را روان دی، خو ناشته یې کړې ده، خوراک یې کړی دی او په خوراک کې شات او د غوا غوړي خوړلې دي. بادشاه ورته وی دا د کوم ځای نه معلومه کړه؟ ورته وی صاحب یو طرف ته د شاتو موچی ګرځي او بل طرف ته یو مچ نیمه ورسره را روان دی. نو د مچ تعلق د غوړیو سره او د شاتو موچی خو د شاتو سره. ورته وی کوم ځای کې را روان دي؟ ورته وی تقریبا ستا د دې برج نه تر هغه بادشاه راتګه پورې 18 میله فاصله ده. دومره تیز نظر یو چې 18 میله کې د شاتو موچی هم لیدله. خو داسې خلک محترمو دنیا کې کم تیر شوي دي. موږ او تاسو ته به دا خبره مجیبه ښکاري، خو داسې خلک تیر شوی دی چې ډېر لوی قوت الله تعالی ورکړه. خو بیا هم دا لیدل دا د انسان د شرافت سبب نه دی. دا انسان چې دومره قیمتي دی او دا عالم ورته الله تعالی خادم ګرځولی نو وجه لیدل نه دي. یعنی یو سړی چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله پاک د طرف نه د سره د جنت وعده ده. بس دته یو قیمتي سرمایه میلاو ده. باقی گناهونه چې کوي نو څه گناهونه بیا داسې دي چې الله پاک معاف کوي. صغائر چې دي واړه واړه گناهونه دا چې الله د ناراضي شنو الله یې درته معاف کوي. څه گناهونه داسې دي چې پاغه په توبې معاف کیږي. کبایر گناهونه، لوی لوی گناهونه، قسم شو، قسمونه خوړل، مور او پلار ازارول، زنا کول، دا داسې یا سود کول، دا الله پاک په توبه معاف کوي. څه گناهونه داسې دي چې دا چې د چا حق دی خوړلی چې هغه درته معافي وکړي، حقوق العباد چې ورته وایي. ابا یا دنیا کې د هغې بدل خلاصې یا با آخرت کې د هغې بدل خلاصې. لیکن مشکات شریف کې یو حدیث دی چې چا نه الله پاک راضي شي، اصل کې دا ټول مخلوق د الله پاک دی او چې الله د چا نه راضي شي بیا ورته مشکل نشته. وای کم سړی نه چې الله پاک راضي شي او الله پاک داغه د بخنه اراده وکي، خود باندې د خلکو قرضونه اوس قرضونه خور کول پکار دي او دی وفات ته وی دغه سړی چې د باندې چې د چا قرضونه هغه سړی په ورځ د قیامت چې کله د قبر نه را پاسي کنه الله پاک ورته یو خسته محل او خسته بنگله وخی. دی بوی چې یا الله دومره خسته محل او دا دومره خسته بنگله دا د چا ده؟
الله به دا زما ده پدې سکه خرصومه دی به چې یا الله زیلم خو ما سره پیسې نشته یا الله ورته تا سره د دې قیمت شته کالینو کم نه ما سره قیمت زما په فلانی باندې ستا پیسې دي دنیا کې دې په پیسې وي او هغه تعالی درکړی نه دي تا غله پیسې معاف کړه زو بنگله درکم الته بیا خامخا سره معاف کړي دی به چې یا الله بس ما معاف کړي الله بولا بنگله ورکی ستاسو طرف نه به آزاد کی الله چې راضي شي قیمتي سیس د الله پاک رضا ده بس چې هغه درته ملاو شو دنیا هم د الله ده آخرت هم د الله ده جنت هم د الله ده دوزخ هم د الله ده سچې دینو د الله پاک د طرف نه دي خو موږ او تاسو د الله رضا نه لټاو کدا الله رضا طلب کړه دا ټول مخلوق د الله پاک دی بس نو واړه ګناهونه شرک نه ما سیوا دا الله پاک معاف کوي او شرک او ایمان بالکل نه جمع کوي ځکه ایمان څه ته وایي الله یو ګڼل او شرک څه ته وایي الله دو ګڼل دو یو نه جمع کوي خو ما تاسو ته ګوره پهله حدیث کې ویلو چې شرک پہلے او پیژنئی بات کی سست شرک وائے بعض خلق شرک پیژنی نا او سست شرک وای نو قدر تیاد شي ما در توی شرک ستوي مسلمان د خپل رب تعظیم کوي مسلمان د خپل رب بڑائی بیانای ځان عاجز کوي نو په دو طریقو باندې د خپل رب انتها د بڑائی بیانای انتها د تعظیم کوي نمبر 1 خپل جبه د خپل رب د تعظیم د پاره استعمالای ما تاسو تعظیمونه چي دي دایا کی بادیګری یو بل د پاسه دي صرف تعظیم که یو سړی ما سیوا د الله نه د بل چا تعظیم وکړه شرک نه ده انتها د تعظیم چوک چې تعظیم دغه پسټاپ قدرت اخو تعظیم شته نه بیا شرک ده ما تاسو وی یو سړی تا کاکا ویل د تعظیم خبره ده ماما ویل د تعظیم خبره ده لیکن انتها د تعظیم نه ده ګوري د دې د پاسه نور الفاظ د تعظیم شته یو سړی ته ناظم ویل یو سړی ته وزیر ویل یو سړی ته وزیر اعلی ویل یو سړی ته گورنر ویل یو سړی ته وزیر اعظم ویل یو سړی ته صدر ویل یکی بادیګری د تعظیم الفاظ دي خو انسان چې د تعظیم لفظ دخلین او باسی او بالکل اخیری سٹاپ باندې ودري چې دا غینه بره د تعظیم لفظ نه هغه معبود دی هغه خالق دی هغه الہ دی د دینه بره لفظ شته نه که انسان د بل انسان څومره تعظیم بیانای الفاظ لحاظ سره اخیری سپټه ده د دینه بره د تعظیم لفظ شته نه دا چې کوم ځای کې ستا جبه په تعظیم کې ودرې ده دغه لفظ ما سیوا د الله نه بل چاته استعماله دي ته شرک وای دي ته شرک وای د چالوئی بیانول شرک نه دي لیکن انتها د لوی بیانول دا شرک ده تجبیا کی بادیګری الفاظ اوچته دا سه ټیم راځي چې تدا د خپل جبینا دا سه لفظ د تعظیم وسته نشي چې دا غینه پر بل لفظ نه بس ودریږي په سٹاپ اقل لفظ ته الہ وای اغه لفظ ته معبود وای اغه لفظ ته خالق وای اغه لفظ ته رازق وای دغه الفاظ چې مسلمانان دخلینا د خپل رب د پاره استعمالي دغه الفاظ تا د بل چا د پاره استعمال کو ذاتی دی وګڼه دا شرک دی ګوره یو حصہ دار دیم مسلمانان چې د خپل رب تعظیم کوي نو خپل بدن تعظیم کې پیش کوي یو سړی راغی او تاورته سیب دل تکي نه دا د تعظیم خبره ده سینه باندې ورته لاس کې خود دې د پاسه بل تعظیم شته هغه دا چې لګ وسره او خوځيږي د دې د پاسه بل تعظیم شته چې ورته پاتې
د دې د پاسه بل تعظیم شته چې زه ورته پرې دي، د دې د پاسه بل تعظیم شته چې یو 2 قدم اورواله، د دې د پاسه بل تعظیم شته هغه ته غاړه ورکی، د دې د پاسه بل تعظیم شته دا لاس کول کې، د دې د پاسه بل تعظیم شته لاس ته مخکل ک تندې دې مرتخ کول ک سر دې ورتخ کول ک، د دې د پاسه تعظیم شته هغه دا دې چې لاس او تندې دې دواړه ورتخ کول ک، لاس ته ورته اوچت کو، خو چې ته د خپل بدن اخیری سټاپ باندې ودرې هغه دا دې چې دا تندې ورته کېږي پزمک د دینه بر تسکول نشي، بس تندې دې کو خو بس تا بدن ودرې دو د دینه اخوا تخپل بدن داغه د تعظیم د پاره پیش کول نشي، نو اوس تندې باندې ودرېږي کنه، نو دا تندې والا تعظیم بخپل رب د پاره استعماله چې کوم ځای کې ستا بدن پیش کول ودرې دو چې د دینه اخوا د تعظیم شته نه، نو دا بخپل رب د پاره بندگان استعمالی دقه تندې لګول کما سوا د الله نه دی بل چاته د تعظیم په طریقې ولګاو، دا شرک دی او دا ناروا دی، د دین حقته تعظیمونه چې دي دا ګوره شرک مرګ نه دی. او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ استاد علاقو کې دا چیز نشته، نسوک ما سوا د الله نه بل چاته خدای وای نه ورته سجده لګي، دا سړی معنی دله، نو لہذا مونږ ټول مسلمانان یو، پاکستان کې اکثر خلک مسلمانان دي، خلکو ته مشرک ویل خلکو ته کافر ویل دا خبره نه ده چې یو وګدي ولګي ته مشرکی بل وګدي ولګي کافر خپې دی ولګي بدعتي، دا ټولي خبره غلطی دي، ټول خلق مسلمانان دي، الله پاک ته سجده لګای، الله پاک ته واحد لا شریک وای، او گناهونه انسان نه کیدی شي، گناه ته کیږي جدا خبره ده، لیکن شرک دا جدا خبره ده. نو زمونږ بعض ملګری دي کې غلطیږي، خو چې سکارو کې شرک دی وروره الله از برای خدا پہلے شرک پی جنا یار، پس تاغه نسیس ته شرک وایا دی چې شربت اوس کې وای کې شکرینی یره دی کې شرکو مړی را لړې رضا ته خراب پہلے استاجی شرک پی جنا ماته سړی ما جوسوس کو پکې شرکو څنګه پکې شرکو وای مړی می بیا ټول ورستو دی الله دې پوي کې شرک موایا شکرین وایا، صرف د شرک پهلانه حرف شین دے د شکرین پهلانه حرف شین دے تو دوڑ تو شرک وے. مولانا سے پہلے تحقیق کا کہ شرک وہی ستا پس تاغی نبیا فتوہ لگاوا گناہونه شتی مکروه شتی حرام شتی ناروا سیزونه شتی دانا وایو چې جوړ مسلمانان ټول پاک دي ګناهګار یو لیکن مشرکان نه یو غره واحد شرک د ایمان سره ټکراو لري باقی سیزونه گناهونه دا د ایمان سره جمع کیږي انسان معصوم نه دی صرف پیغمبران علیهم السلام دا معصوم دي د ګناه نه. دریمه مسله په دې حدیث کې صدا ګورئ دا آیات کریمه چې الله وی کم خلقو چې ایمان راوړو د ایمان سره ظلم یو ځای نه کړ دا پهل ده ان الشرک لظلم عظیم آیات کریمه بات کې ده رسول الله مبارک صحابه ته پهلا هغه آیات ویلو چې صحابه اعتراض وکړ به دویم نمبر آیات ورته وی اعتراض دا ده چې دا جواب رستو ولیکو پہلے د سوال نه بعد جواب راغې دا جواب پہله ولې نو دا ولی چې صحابه سوالو کو نو ضرورت پیدا شو او ګورئ که یو څیز ډیرم قیمتي کنه او د یو سړی ورته ضرورت نه هغه بالکل نه لګوري خو چې کله ورته ضرورت پیدا شي ډېر پمینه باندې علي نو دا قران کریم درویش کالو موده کې نازل لے داولی چې کله به ضرورت پیښ شنو آیات براغه دلته ضرورت پیښ ش صحابه سوال وکړو جواب راغې نو علما دې کې داوی
چې چا سوال نه کړي تانه د مسلې تپوس نه کړي مخکې د تپوس نه جواب مور کوا هغه به جواب داسي هوایي وګڼي دغه قدر او احترام به سره نه پہله تپوس بعد کې جواب نو تاخير د جواب د مسلې د تاخير د جواب دا شریعت کې روا ده د کې مسله نشتا چا تپوسو ک دغه نه بعد جواب ورکول دا په یو مصلحت باندې بنا دي او دا په دې لپاره چې مسلمانانو ته دین او اسلام محبوب شي د دې وجه نه حدیث کې راغلی دي تاسو خلکو ته د نیکی خبره کوي تاسو خلک د بدی نه منې کوي الا وهم یشتهونه چې دا غوی ورته اشتهاوي هغه ستا خبره اوري ستا خبره ولا مزه ور کوي او کنا تور ته خبره کې اخوا دی خوا ګوري بیا ورته قران کریم مو آیا بیا ورته حدیث رسول الله مبارک مو آیا دا د قدر او د احترام والا چیز دی امام مالک رحمه الله دا د مدینه منوره محدث ته دا د حدیثم پڑھاو او د چې چا به فیصله رااله قضا براله هغه د پاره به بوته نو یو ورځ داسې چلو چې یو سړی ولا راغی وی سیب زمونږ یو فیصله ده کوم سره لاړ ډېر خده روان شو سره پلار کې ورته دا سړی وای وی سیب تاسو خود رسول الله مبارک د احادیث او ماهران یی ویاو وی ما ته خود رسول الله مبارک د خبرونه یو خبر اوکا یو مسله خوراته اوکا او دا چې موږ سره هم کېږي موږ په لار روان یو سړی مودري ودرېږه استاد جي زه جمعات نظر تلمه خو ټیم میلاو نشو دا مسله څنګه ده دا دین دومره سپک شو چې دله به اوس په لاره کې وي دله به اوس په لار او داسې تپوسونه کوي چې د هغې په جواب ډوپېږي نه ما ته یو سړی وي وی صاحب زه یو تپوس کوم ما وایه وی زه جمعات ته درتلم خو ته وی نه نو ما وایه وی د الله په نومونو کې خدای شته مې څه مقصد دی وی چې د الله په نومونو کې دا خدای لفظ نشته نو چې نشته نو خلک ولې وای ما ګورا استاد جی د شوتلو پاندې پسر دی ټول عمر دې زمیداری کړې ده مهرباني وکړه داسې تپوس کوا چې جواب برداشت درکې تا مانه داسې تپوس وکړه که زه تا ته څنګه جواب هم درکم نو ته پې نه پوهېږې وی نه الحمدلله موږ پې پوهېږو جواب وکړه میں جواب به وکړم خو یقین وکړه که پوه شي وی وایا ما وی دا کلی دا اسم برأسها نه دی بلکې کلی دی او منحصر فی فردن دی پوه شوي ویلې نه میں بس مزې کوه داسې مه کوه استاد جي خلک پیله د یو کالی بیا د یو نیم کال شي بیا د 2 کالو شي بعد کې د 40 کالو ته پیله نه 40 کالو ترا پیدای دا څنګه نشي کېده دا ترتیبوار برا روانه سوال کم یو کې او کار کم یو کې نو هغه تم وای وسه به په دې لار روان یو غب شپ لګاو نو د رسول الله مبارک یو حدیث راته وایا او ورته داسې برګ برګ وکړه وی بیاونه وی چې فیصله نه واپس رالو کنه وی جواب درته مسجد نبوي کې در کوم وی بیا راته یاد کړه وی بس ټیک شو فیصله وکړه چې واپس راغی صاحب تاسو وی چې جواب به مسجد نبوي کې در کوم خخ وی راته یاد شو جلاد رو وختو چاچه دوری وال کول وی لراشه وی دې سړی مانا د رسول الله مبارک د خبرو تپوس په لاره کې کړه دې وی سل دوری وه هغه ورته اون خطو سل دوری وه سل دوری هډه شه ده وی چې بیا تپوسونه کې لاره کې اوی صبرو کې جواب درکو یو زبردست چېډي برابر ک امام مالک رحمه الله کینا سید او دغه سړی ته ویرا شوال خو دیو خړه سو دوری واله ویسل وی د رسول الله مبارک سل احادیث بدرتا وي اور ته شروع شو یو حدیث دیم حدیث سل احادیث چې برابر کړ هغه سړی یو چغه وال امام مالک رحمه الله ورته فرمایي صاحب ولې جاړي وای افسوس پدې راغې ارمان پدې راغې چې کاش کې ما زر دوری خوړلې ده ما بنند الله د نبی
زر احادیث اوریدلی وې ما لسلو خړې نو سل احادیث مې اورید دومره مزه ولا ورکړه. دین د قدر سیز دی، د احترام سیز دی، دا چې کله ضرورت پیښ شي نو پس هغې نه مسله کې بغیر ضرورت یو سړي د دین پاڼ په شا کا هغه به هلته وغورځوي، هغه د دین څه خبر دی. الله پاک دې موږ او تاسو قدردان جوړ کی، الله دې د دین سره مینه پیدا کی. درود شریف وي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.